سلامونه او وخت مو بخیر. پام مراړم ته کندوز رادیو د دې سات مهم او رسي خبرونه ته. نن دوشنبه د مرغوم 8 نیټه ده چې د 2015 کال د دسمبر له 9 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي د تزاب الجلیل احساس وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د سو مهمو خبرونو سرټکی. د کندوز مهم عمومي لارو د ترمیم او رغونې چارې روانې دي. په پنجشیر کې د 80 ښځو لپاره د خیاطۍ مسلکي کورسونه پیل شول. افغانستان کې 8400 د غنمو کڅوړې کروندګرو ته ویشلي. او د حکومت افغانستان ته 6 مجهز امبولانسونه وسپارل. اوسم بشپړ خبرونه. د کندوز مهم عمومي لارو ترمیم او رغونې چارې روانې دي. د ټولګټو چارې ریاست له لوري د کندوز تخار کندوز شیرخان بندر یو شمېر نور عمومي لارو پر مسیرونو د سړکونو ترمیم، جغل اندازي، سیلینګ، تحکیم کاری او د پلچکونو رغنیزي چارې د قراردادي شرکتونو لخوا د انجینرانو تر څارنې لاندې ترسره کیږي. همداراز د خان آباد ولسوالۍ د توپخانې په سیمه کې د ښویېدلو سیمو پاککاري شوې ده، خو د وروستیو ورښتونو له امله د ځینو ترمیمي او داغګیرۍ چارې لنډمهاله ځنډول شوي دي. په پنجشیر کې د 80 ښځو لپاره د خیاطۍ مسلکي کورسونه پیل شول. په پنجشیر ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست د 80 ښځو لپاره د مسلکي خیاطۍ کورسونه پیل کړي چې له مخې ګډونوال ته د اړتیا وړ وسایل برابر شوي دي. د دغه ریاست لخوا په خپاره شوې خبرپاڼه کې راغلي د کار او ټولنیزو چارو ریاست د افغانستان د پراختیايي او رفاهي خدماتو مؤسسې په همکارۍ په شتل، رخه او سیاول ولسوالیو کې د خیاطۍ د زده کړې 3 مرکزونه پرانیستل شوي. د دغه ادارې رئیس عظیم الله شهید ویلي چې په هر مرکز کې 10 ښځې د خیاطۍ زده کړې کوي. افغانستان کې 8400 د غنمو کڅوړې کروندګرو ته ویشلي. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان ویلي چې سږکال ژمي کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې 8400 د غنمو کڅوړې کروندګرو ته په وخت د کار لپاره ورکړي دي. یاد سازمان ویلي چې دغه کڅوړې د کرنې د موسم په مناسبه دوره کې کروندګرو ته ورکړل شوي دي. دغه سازمان ویلي د کروندګرو سره د خوراکي موادو د تولید په برخه کې مرسته یو بشرباره هڅه بلل کېږي. ټینګار کړی چې د دغه مرستو له لارې هڅه کېږي د افغان کروندګرو ظرفیت لوړ او د خوراکي امنیت وضعیت ښه شي. او وروستی خبر دا چې د هند حکومت افغانستان ته 6 مجهز امبولانسونه وسپارل. د هند حکومت له لوري د عامه روغتیا وزارت ته 6 ارادي مجهز امبولانسونه وسپارل شول. عامه روغتیا وزارت ویلي چې یاد امبولانسونه چې په عصري طبي وسایلو سمبال دي د بیړنیو ناروغانو د لیک او عاجلو روغتیايي خدمتونو په برخه کې به اغېزناک رول ولوبوي. عامه روغتیا وزارت د یاد امبولانسونو له کبله د هند حکومت څخه مننه کړې او دا اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د روغتیايي همکاریو د پیاوړتیا خبرلې ده. دا د مهال مهم او وروستي خبرونه تر بیا ښه وختونه لوی الله ومنشه.